په ننګرهار کې د هیواد د ملي او حماسي شاعر ارواښاد مطیع الله توراب شخصیت او انځور ته سپکاوی شوی. په نوموړي ولایت کې د ارواښاد توراب انځور ته څنګه سپکاوی روان دی؟ بلخوا ملي شاعر مطیع الله توراب له حمید کرزي څخه ولې بخښنه غوښتې وه؟ د ارواښاد توراب جالبه خاطره خپره شوې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ارواښاد مطیع الله توراب د انځور سپکاوي خبر لرو، خو پیل یې پر جالبې خاطرې کوو. ډاکټر حنیف حیران ویلي مطیع الله توراب په یوه مشاعره کې پخواني ولسمشر پسې نظم ویلی و، بیا هغه اورېدلی و. سکرتر ته یې ویلي و چې زنګ پسې وکړه او عاجل یې راوغواړه. چې توراب صاحب ته یې زنګ کړی و او د ورتګ غوښتنه یې ترې کړې وه، نو توراب صاحب ورخطا شوی و. ورته یې ویلي چې ملنګ سړی یم، ما نه څه غواړئ؟ دا ځل مې وبښئ. سکرتر ورته ویلي و چې څه نشته، خو راشه. وایي کله چې ارګ ته لاړ، کرزي صاحب ورته وویل هغه نظم بیا ووایه. توراب صاحب ورته ویلي هغه یو ځل مې ګستاخي کړې، نو مستقیما یې ستاسو په مخ کې بیرته څنګه ووایم؟ بده ده. خو خیر هغه نظم چې یې مخامخ ورته ویلی و، بیا بل نظم پسې بل تر 9 نظمونو کیسه غځېدلې وه. بیا کرزي صاحب ډاډ ورکړی و چې زه غواړم په هیواد کې یو داسې څوک وي چې آن ولسمشر ته هم مخامخ خبره وکړي، تنقید پرې وکړي او خامي ور په ګوته کړي. له ارواښاد توراب څخه یې دا غوښتنه هم کړې وه چې کولی شي په ارګ کې ورسره پاتې شي، خو نوموړي ورته ویلي و ملنګ سړی یم، د ارګ لایق نه یم، ما دغسې آزاد پرېږدئ چې د خپل ولس درد بیانوم. بلخوا په ننګرهار کې د ارواښاد مطیع الله توراب په نوم پاپړ جوړ شوي او انځور یې پرې چاپ شوی. تر دې وړاندې کله چې ګیلمن وفات شو، همدا ناوړه کار تکرار شو. سمدستي د هغه په نوم پاپړ یا چپس راویستل او انځور یې پرې چاپ کړ. هغه مهال هم د دې کار مخالفت شوی و او نن بیا هم هغه صحنه تکراریږي. د ادب، فرهنګ او د سترو شخصیتونو د سپکاوي پر وړاندې باید ټول غږ پورته کړي. په ځانګړې توګه جلال آبادیان دې دا خلک پیدا کړي او خبرې دې ورسره وکړي، پوه دې کړي چې د ملت د ستر ادبي، علمي او تاریخي شخصیتونو نومونه او انځورونه د سوداګرۍ، سپکاوي او تمسخر لپاره نه دي. د دوی نومونه د درناوي وړ دي. د دوی انځورونه د فخر، ویاړ او لارښوونې نښې دي.